حمایه نشته د يهوديانو نه الله دې موږ ته معافي وکړي الله تعالی دې موږ د هغه سزاګانو نه بچ کړي خو بهرحال هغه طرف ته اشاره ده او بیا الله تعالی په سورته اعراف کې الله تعالی دا ویلي دي چې ما سزا دواړو ته ورکړه هغه خلکو ته چې دا میان نیول او هغه خلکو ته چې نه منې کول صرف دا منه کون کې مې دې بچ کړل نو کبه دې معاشره کې څوک ګناه کوي نو الله به دې تم سزا ورکړي او کڅو کې نه منې کوي نو دې تم هم سزا ورکړي الله دې موږ تاسو بچ کړي نو منې کول ضروری دي منې کول ضروری دي ها تاسو نشته نو صرف دعوت ورکوا صرف دعوت ورکوا ولسان اعتدوا چې ذاته وکړو منکم استاسنا فی السبت سبت هفته ورځ نامه نه ده سبت لفظي معنی چوټي ته ویل کیږي ورځ د چوټي او چونګي دا ورځ خالی وا نو دی وجنه د خالی نوم سبت وګرځیدو بارا به کوم فی السبت د خیالي پور د خالی پور دې فقلنا نمغه اولی لهم اغویتا کون چی شی قردتن بزگان خاصین ذلیلا او دا اوس بزگان دغه اولاد نه ده ګوره کله چې الله تعالی د چا نسل مسخه کی هغه الله تعالی بشوندی نه پریدي دوه ډیر د شوندیو به الله تعالی د امر کړل او دا بزگان دینه مخکې موجوده وي او موجوده ځکه وي ځکه الله تعالی بزگان جوړ کړي چې خلکو پیژندې کاغل کو نه پیژنې بابا چې به شکلونه بوي دا او دویمه خبره ده چې کله دوشونه داسې نسل را پیدا وشي د دوشونو داسې جفتی وشي چې هغه نسل بدل وي دا غینه به نسل نه پیدا کیږي هغه نه نسل نه پیدا کیږي نو چې نسل نه پیدا کیږي به اوس دا څنګه دي بزګانې بهرحال دا د غي نسل نه ده دا د غي نسل نه ده هغه په ورځ یا درې ورځې ژوندیو به الله کسان اعتدوا چې ذاته وکړو منکم استاسنا فی السبت سبت هفته ورځې نامه نه ده سبت لفظي معنی چوټي ته ویل کیږي ورځ د چوټي خو چونګي دا ورځ د خالی وا نو دی وجنه د خالی نوم سبت وګرځیدو بارا به کوم فی السبت د خیالي پور د خالی پور دې فقلنا نمغه اولی لهم اغویتا کون چی شی قردتن بزگان خاصین ذلیلا او دا اوس بزگان دغه اولاد نه ده ګوره کله چې الله تعالی د چا نسل مسخه کی هغه الله تعالی بشوندی نه پریدي دوه ډیر د شوندیو به الله تعالی د امر کړل او دا بزگان دینه مخکې موجوده وي او موجوده ځکه وي ځکه الله تعالی بزگان جوړ کړي چې خلکو پیژندې کاغل کو نه پیژنې بابا چې به شکلونه بوي دا او دویمه خبره ده چې کله دوشونه داسې نسل را پیدا وشي د دوشونو داسې جفتی وشي چې هغه نسل بدل وي دا غینه به نسل نه پیدا کیږي هغه نه نسل نه پیدا کیږي نو چې نسل نه پیدا کیږي به اوس دا څنګه دي بزګانې بهرحال دا د غي نسل نه ده دا د غي نسل نه ده هغه په ورځ یا درې ورځې ژوندیو به الله تعالی عبرتناک سزا د پاره د عبرت نکیل ویل کیږي د اوخ باغه پوزي کې چا چولې شي ان دې د پاره چې تا ته داسې شدید سزاګانې او خیمه چې بیا ته اخو دې خو تختنه لکه څنګه چې بوخ کې نکیل واچول شي نو بیا یو قبل خو تخت دې نشي نکال عبرتناک سزا نکالن عبرت لماد هغه خلکو د پاره بین یدیها چې د غیب وړاندې وو ان په هغه وخت کې موجودو وما او هغه خلکو د پاره خلفها چې هغه نو ورستوراتلون کې دي لکه مونږه یا دې نو ورست نور چې هغه د پاره دا باعث عبرت وګرځي الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها